یوازې مې بریاني خوړلې وای خو دا تناخوره بیا زه نه یم ډېر تنا شی خوند نه راکوي یوازې. سلامونه او احترامات مې ومنئ په دې هیله چې هر ځای یاست روغ جوړ به یاست. نو نن داسې بیده سوی وم، نو داسې 3-4 بجې شاوخوا به وي چې ګرم وم، بخارۍ ته ناست وم، نو خوب راغلی و. نو اوس راووتلمه، نو دماغ مې هم فرېش دی، هوا هم ډېره خوندوره ده. نو راځئ نن د خیره سره په دا ماښام کې دا نومې نه ګورو. دا ټیم چې یې دا ټیم پر دا کندوز کباب باندې بیروبار ډېرې چیزې در باندې ووینم. نه کنې نن یې دا وخت لا چندانې دود مود نه معلومېږي، خو بیا هم دا وخت د غونه یو څوک ورته راځي. داسې به شاوخوا وګرځېږو. نو دا هم اوله فواره، نن به دا ماښامۍ در باندې ووینم. زه هم د کور لپاره یو څه سودا مودا یو شی راخلمه. نو د ورځې خو مې ډېر ګرځېولي یاست، ماښام اوس یخ دی که نه، پخوا به زه راوتلم چې هوا برابره وله، نو اوس داسې چې یخ نو په دې خاطر خوند نه کوي. دا خو نو د جوسانو مرکز دی او په دوبي باندې د آیسکریم. دې خوا په دغه ځای به یو وخت هېڅ شی هم نه وی، نو دا ځای په انسانانو ښایسته وی، نو واقعیت هم چې په انسانانو ښایسته وي. بیخي زیاته یخه نه ده چې سړی ووایي چې بیخي ګزاره نه پکښې کېږي، خو بیا هم ژمی دی نو چې هر رقم چې یخ دی، بیا چې لمر ولویږي بیا خو بیخي هوا یخه شي. او د ورځې خو نو ماشاءالله داسې لمر وي چې هېڅ خبره نه وي. دومره نوم به ولاړ شو که چېرې کار کو بیا هغه هم ښه خوند کوي.
فرق معلومیږي هغې فرق د ګورپاڼې زه له دې ځایه وینم. لا د عمومي سړکانو برق هر ماښام تقریبا ایله تر دا په دوبي خو تر 10 بجو ایله نو په ژمي فکر نه دی ورته کړی چې تر څه وخته پورې برق وي. نو کیدای شي دا وخت هم تر دا 9-10 بجو پورې په دوبي باندې تر 10 بجو پورې بس عمومي سړکان چې کوم ګروپان دي دا لګېږي. سترګو سې کولی سم چې تاسې د کمرې په لینس یې کولی سئ که یا چې هم په دا مارکېټ کې تېر کړم دلته یو 2 سترګې اضافه معلومېږي. نن بیا یوازې یم داسې وخت راووتلم چې یوازې یم کنې نن مې په دې شاید شینواري کې ډوډۍ در باندې خوړله خو هغه بیا داسې دی چې نن ما فرمایش ورکړی دی کور د کوفتې. نو که مې فرمایش نه وی ورکړی بیا به مې لا یوازې مې بریاني خوړلې وای. خو دا تناخوره بیا زه نه یم ډېر تنا شی خوند نه راکوي یوازې. ښه ایسي ښه لاپ جاپ یې جوړ کړی دی. او دا بیا جوسلینډ دی د دې بیا ښه شریخ دی په دوبي باندې. خورا لاپ جاپ یې جوړ کړی دی ورته وګورئ. خو د کسټمر یو څه کمی ماته معلومیږي. بېرته راواوښتلمه له 2 معاینو مې نیسه. نو غواړم چې کور ته ولاړ شم. شادمن علمي خزانه مخ ته هم کار شروع دی نو نه پوهېږم چې څه شي جوړېږي. تقریبا نو بالا راورسېدمه کور خواته. صدیقي ملک اموس نوی د لبنیات دکان جوړ شوی دی. د ملکو ابولي خواته واوښتله که څوک په دې ساحه کې د صحیح ولد دي. نو زه هم راورسېدلم کور ته. نو خدای دې وکړي چې بس د کندهار پر دا ماښامي مو خوند اخیستی. نو بیا به بیا خبرې کوو. نو تر بیا د الله په امان.